السلام علیکم خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن مې درته د یو کلیوالې جنۍ په اړه جالب داستان راوړی. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یوه جنۍ وایي زموږ کلیواله زندګي وه. ما خپل مور پلار له لاسه ورکړي وو او د خپل نیا سره مې شپې او ورځې سبا کولې. زه هم د نورو کلیوالو نجونو په شان په ماشومتوب کې د خپل خاله د زوی په نوم وم. ما له ماشومتوب څخه تر پیغلتوب پورې یوازې د خپل خاله زوی په اړه فکر کاوه. ما خپله مینه، ژوند او ټولې هیلې د هغه په نوم کړی وو. شپې او ورځې سبا کېدلې او زه خپلو هیلو ته نوره هم نږدې کېدم. کله چې زه 18 او هغه 20 کلن شو، نو زه د کلي د نورو نجونو په شان په کور کې وم او هغه د تعلیم لپاره له کلي څخه ښار ته ولاړ. هره شیبه مې د هغه راتلو ته شمارله. تل یې په فکرونو کې وم. په دې کې 10 کاله تیر شو، خو هغه راستون نه شو. تر هغې چې زما خاله خپل زوی په عذر و زارۍ کلي ته راوغوښت. ځکه خاله مې د خپل ژوند وروستۍ شپې او ورځې سبا کولې، خو هغه د تیر په شان راستون نه شو، بلکې د خپلو 3 لورګانو سره یو ځای راستون شو. هغه په ښار کې واده کړی و او هیڅ یې زما مینه په زړه کې نه وه. ما نه یوازې خپله مینه او زړه د هغه په نوم کړی و، بلکې ما خپل ټول عمر د هغه په نوم کړی و. خاله مې وفات شوه او هغه هم خپل ژوند د مور وصیت مطابق کلي کې پیل کړ. اوس هره ورځ هغه ګورم. هره ورځ یې مینه زما په زړه کې تازه کیږي، خو هغه کله هم ماته پام ونه کړ. په دې هر څه کې هغه ملامت نه دی، بلکې دا زموږ د ژوند بې ګټې رواجونه دي چې تل زموږ د ژوند او خوشحالیو سره لوبې کوي.